صدیق صدیقی تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي؟ د طالبانو کومې غوښتنې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟ ښه راغلاست لیدونکو، دې ویډیو کې دا خبر کولی شئ وګورئ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دوحه کې د سولې خبرو پر همکارۍ اصولو لا هم هوکړه نه ده شوې او نه په دې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ رامنځته شوی دی. ښاغلي صدیقي نن چهارشنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ځکه نه دی شوی چې طالبان د اساسي قانون خلاف غوښتنې لري. نوموړي جنیوا کنفرانس ته په اشارې سره وویل چې په یاده ناسته کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له لوري روان تاوتریخوالی غندلی او د جګړې پر پای ته رسولو یې ټینګار کړی دی. د صدیقي په وینا د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته تاوتریخوالی کم شوی نه دی بلکې ډیر شوی دی. د په خبره افغان دولت تل د سولې لپاره چمتو دی، خو زیاتوي چې طالبان د جګړې په دوام وښوده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ورته هیڅ ارزښت نه لري. صدیقي وایي دا ډله دې حالت ته ادامه نشي ورکولی ځکه د افغانستان خلک او ټوله نړۍ د جګړې ختم غواړي نه د جګړو دوام. صدیق صدیقي ټینګار وکړ چې طالبان باید د پردیو دسیسو ښکار نشي او د سولې له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ولسمشر ویان په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې پرون او وړمه ورځ په جنیوا کنفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بیړني اروبند او د جګړې پر پای ته رسېدلو ټینګار کړی او ویلي دي چې نور باید افغان وژنه پای ته ورسیږي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې د صدیق صدیقي د دې څرګندونو په اړه نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله مو مل شه.